شکر دی وې د هېڅ چا نه نه یارېږم او داسې غلي غوندې په بریکټ کې ورپسې ووایي چې هېڅ څوک هم رانه نه یارېږي تېرو 100 کالو کې به زه یو 100 ځله تللی یم خو زما بچي هم خواهش لري چې لاړ شي هغې هم راته بیا وایي نه هغې بیا وایي چې مونږ غواړو چې کابل ووینو مونږ غواړو چې قندهار ووینو مونږ غواړو چې جلال آباد ووینو نو که موقع راغله خدای پاک راوسته نو ډېر خوند به وکړي دا خو د خوشحالۍ خبره ده هغه بله ورځ خپله د دې زمونږ د ټي وي مالک یې وویل چې تقریبا په یو لندن کې د 10 نه زیات ټي ویګان او چینلې د پښتو دي هغسې نه یم بدل شوی یم څو کالو نه اوس محرومه شوی یم د ژوند ټوکو ټکالو نه اوس او د نوي دور د ترقۍ پرزو هم دومره ده بس د نوي دور د ترقۍ پرزو هم دومره ده بس چې بې بڼو بچي هم الوزي د جالو نه اوس مونږ د شلمې پیړۍ ته چې ګورو په د شلمه پیړۍ کې په زرګونو شاعرانو په زرګونو په هغې کې په سوونو خلک اوري مطلب نومونه اوري په درزنونو چې دي هغه کې خلک خوښوي او پکې یو څو د شمار دانې چې دي هغه په خلکو په ذهنونو سواره دي او خلک یې لولي یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی نو ښه یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی یم نو ښه یم شروع کوم د پاک الله په لوی او پاک نوم کرانا د پیروي د محمد ده کڼه نشته په جهان بل رڼا او نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو او خصوصا په بهر ملکونو کې میشته او مسافرو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شامل ملګرو ځینې خلک دا رنګې وي چې هغې سره د بنده زړه غواړي چې بیا ملاقاتونه وکړي خو نه هغې سره خبرې ختمیږي او نه د هغوی د علم هغه خزانه هغه بنګرګې ډکېږي دا دې خلکو ټول عمر جبې له ورکړی دی فرهنګ له یې ورکړی دی کلتور له یې ورکړی دی او قلم او کتاب له یې ورکړی په دغه کسانو کې یو د پښتو لوی محسن پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی هم دی تاسو ته به یاد وي همداسې موسم و تقریبا چې یو کال پوره شو یو کال مخکې د یور وایس ټي وي لندن د پښتونخوا خپرونه کې ډاکټر عباسین یوسفزي سره ما یو ډیره تفصیلي مرکه کړې وه ډېرې سپینې خبرې موږ دواړو کړې وې او تقریبا چې هغه مرکه کې لږ د جنګ تر حده هم رسیدي هغه مرکه ډیرو ملګرو خوښه کړې هم وه څه زموږ د ډاکټر صاحب په سپینو خبرې او څه زموږ په تیزۍ او څه په ډیر تفصیلي معلومات چې د ډاکټر صاحب پاک له نوې خبرې ما راویستې چونکې زموږ د ډاکټر صاحب ډېره نږدې ورورولي ده او د ډېرو وختونو 15 کالو نه ورورولي ده نو په دغه وجه باندې هغه مرکه ډېره ښه راغلې وه خو چونکې دا لوی انسان دی لوی پښتون دی لوی شخصیت دی نو په دغه وجه باندې د ډېرو ملګرو دا خواهش و چې ډاکټر صاحب سره باچاجي ته بیا کېنه او بیا هغه سره خبرې وکړه نن د ډیرو پښتنو په ډیر لوی خواهش زه ډاکټر عباسین یوسفزي سره بیا د یور وایس ټي وي لندن د پښتونخوا غږ په خپرونه کې مرکه کوم او دا کیدی شي چې څه نوې خبرې ورسره وکړم د پښتو د ژوند او بقا دا سفر به ملګرو همداسې جاري ساتو دا اتلان به بیا نازو دا اتلان به بیا قدرو دا اتلان به بیا زه تاسو ته مخامخ کوم د ډاکټر صاحب د علم کتاب راسپړو د ژوند کتاب خو یې مونږ راسپړلی د علم کتاب راسپړو دا کتاب ما سره تاسو په مینه ولولئ ډاکټر صاحب اوس د ژوند څنګه تیریږي جی
لږ څه تبدیلي راولیا. خوشحال بابا خو وایي چې د سرکار د نوکرۍ نه آزاد شوم نو ایله په سکون شم. نو آیا ستا ماغه خیال دی که نه؟ ځکه چې اوس خو به هغه عمره په د جیب په لحاظ هم مضبوط نه هغه خو به خامخا ته په ډېره لویه عهده وي، چیرمین وي د اسلامیه کالج د پښتو ډیپارټمنټ. نو هغه عمره خو به ژوند د مالی لحاظ سره نه دغه کېږي، خو د زړه او د سکون په حواله د اوس ژوند څنګه دی؟ باچا صاحب یو خدا ده چې زه ټول عمر ما خپل خواهشات ډېر کم ساتلی دي، نو زه ډېر خوشحاله ژوند تېروم. بله دا ده چې زما تنخواه څومره ونه هغومره پنشن هم دی، نو څه داسې مسله نشته. او د دې نه علاوه بله مسله دا ده چې د اعظم صاحب دی، او زه ډاکټر اعظم صاحب دی الله وبخي چې کله ریټایر شو ما ته تپوس وکړو ما ورته سر د ریټایرمنټ نه پس وخت څنګه تېرېږي؟ نو هغه ما ته ویې شکر دی وی د هېڅ چا نه یېرېږم. او داسې غلي غوندې په بریکټ کې ورپسې ووایي چې هېڅ څوک هم رانه نه یېرېږي. نو داسې ده چې ریټایرمنټ واقعي چې ډېر چې په روغ صورت او په عزت سره ریټایر شي دا ډېره لویه خبره وي. او د سرکار د نوکرۍ ډېرې غټې ذمهوارۍ ته به د سرکار په حکم پاسې او د سرکار په حکم به کېنې، او چې داسې شي نو بیا په خپل حکم هم نشي کېناستی پاسېدی، بیا به د ښځې په حکم کېنې پاسې. نه د کور د سرکار د اوس تاثرات دي ډېر شکر دی. موږ ډېر ښه وخت تېرو، زموږ ترمنځ ډېر ښه ګپ شپ دی، ښه انډرسټینډینګ دی. موږ په کور کې ډېر ښه ماحول دی، یو بل سره ښه ډاډه خبرې کوو، تنقید. لکه هغه دومره چمن بنګلې نه چې تا اوس د حیات آباد یو وړوکي کور ته بوتله، نو د هغه اوس لکه هغه ست تاثر خو به وي که نه؟ دا ټیک وایي بلکل باچا جي چې دا 8 کناله کور نه ته ځې چېرته 10 مرلې ته 8 مرلې ته کنال ته، نو هغه ګرانه شي، واقعي چې ډېره ګرانه شي. خو دا ده چې موږ اوس لږ شوي، موږ کم یو، ورو په ورو زما لوڼه واده کېږي، نو موږ په کور کې اخر کې به دا 2 پاتې کېږو، نو زموږ ډېر وړوکی کور. نو بیا دویم واده کې که څه کېږي؟ د دې نه پس به څه واده وکړم چې تر اوسه اوس ډاکټر صاحب اوس دی وخت په دې ګرانه کې چې دا یو سړی سر ته ورسېږي دا هم ډېره ده، چېرته به روزګار سره دې واده وکړو چې هم ګټي نو بیا خیر دی. اوس ډاکټر صاحب ستا څه خیال دی اوس دې وخت کې ته حیات آباد کې ژوند کې؟ ما ته دا ګوره هم پته نشته چې د کرایه په کور کې ژوند کې او که نه وادې غشتو کور؟ اوس خو د کرایې کور کې خو ځان له مې اغستی دی یو اپارټمنټ، نو هغې ته به یو میاشت 2 کې ځم. نو اپارټمنټ څنګه جي؟ ته دومره نوکري دی او دومره تا یو په کار چې ډېره لویه بنګله اغشتې وې که نه؟ د هغې دپاره مې هم په کلي کې ځمکه خرڅه کړه، نو وامې اغستو. په سرکاري نوکرۍ کې خو دومره دی ډوډۍ به خورې بس. خو د خلکو خو دا خیال دی چې عباسین صاحب کروڑپتی نه اربپتی دی، ځکه چې کله یو ملک او کله بل ملک او کله بل، نو لکه د خلکو خو دا خیال دی. نو ټیک د باچاجي د خدای فضل له خلک را باندې د عربونو ګمان کوي، خو زه خپله باندې ښه مطمئن ژوند تېروم. ما په دې لکونو کې ډېر ښه وخت تېرېږي د الله په فضل. بله دا ده چې شکر دی کلي کې ځمکې لږې ډېرې شته. نو د چې خرڅې کې بیا ته څه مطلب؟ نو چې خوراک له خرڅې کې یا لوفرۍ له خرڅې کې، نو هغه غلطه ده. که څه پې واخلې جایداد پې واخلې نو هغه ورځ په ورځ لکه ته دا وې که نه چې څوک دې راکاندي قسم په کردګار که درهم لرم په کور کې یا دینار. شکه ما چې څومره ګټلي دي ما په پښتو باندې خرچ کړي دي. تاسو یقین وکئ نن سبا تیل څومره ګران دي، زه د پښتونخوا یو ګوټ ته بل ګوټ ته په خپلو خرچو باندې ګرځم، د خپله جیبه پټرول اچوم او ګرځم، او ګاډی را سره هم داسې دی چې پټرول ډېر خوري. نو د دې وجې نه ما دا پروا چرې هم نه ده کړې چې زما خرچ شوي یا به نشته یا څه، بس په یو لاره راځي او په بله ځي. صحیح. ډیرو ملکونو ته لاړې، ډیرو ځایونو ته لاړې، افغانستان ته هم تلې. استاد اسماعیل یون اوس د خلکو جشنونه شروع کړي دي، د مطیع الله تراب جشن او دا د صابر شاه صابر جشن او دا. ستا خواهش نه دی چې افغانستان سره لاړ شي او لکه زما غوندې د خپلې ناوې سره او د خپلو لوریانو او خپلو بچو سره لاړ شي؟ نو افغانستان ته خو موږ ډېر تللي یو، زه خو په دې تاسو نه یادوم جي، تا نه یادوم د فیملی سره د
تیرو کلونو کې زه کم از کم د تیرو 60 کالو کې به زه یو 60 ځله تللی به خو زما بچیم خواهش لري چې لاړ شي هغې هم راته بیا وایي نه هغې بیا وایي چې مونږ غواړو چې کابل ووینو مونږ غواړو چې قندهار ووینو مونږ غواړو چې جلال آباد ووینو نو که موقع راغله خدای پاک راوسته نو ډېر خوند به وکړي دا خو خوشحالۍ خبره ده د افغانانو د پښتو د خدماتو په حواله چونکې تا خو کلاسونه اغشتي دي او دا ما محسوس که چونکې زما زوی هم تا سره دی ما محسوس که چې د افغانستان په افسانه یو لیکوال په افسانه خبرې کوي نو هغه به د کراچۍ افسانه نګار هم راخلي او هغه به د کویت هم راخلي او هغه به د سووا خو چې دلته کې ستا په کورس کې څه کېږي نو بیا د افغانستان په ذکر خاموش دی دا ولې د دې څو وجوهاتو په څو ورځو کې راجو علي شاه خټک صاحب د الله وبخي چې کله د پښتو ډپارټمنټ چیرمن و نو د هغې یو کمیټي جوړه شوې د نصاب د کریکولم جوړولو لپاره د 15 نو په هغې کې ما تجویز وړاندې کړو چې یاره تر اوسه پورې غني خان او اجمل خټک په نصاب کې نشته دا ولې نشته دا پکار ده چې موږ شامل کړو نو د کمیټې ډېر ممبران چې دي هغې پکې داسې حیران غوندې شو چې دا خبره ده څنګه نوې خبره نو ما وکړو اخر کې زه دومره حده پورې ټینګ شوم ما وی چې که چېرې تاسو د دې سره اختلاف لرئ نو بیا زه د کمیټۍ نه وځم او نه دسخط کوم او نه منم نو بیا را سره د نیمې نه زیات خلک متفق شو نو دلته خبره دا ده چې څوک ودرېږي نو کېږي زمونږ ډېر څېړنکاران چې دي ډېر استادان چې دي هغوی په دې پوه دي چې زمونږ د پښتو افسانې تاریخ چې لیکلی کېږي افغانستان به هم لیکلی کېږي او کوټه به هم لیکلی کېږي او پېښور به هم لیکلی کېږي د هغې نه علاوه زمونږ که د غزل دی که د ناول دی که د ډرامې دی چې کوم تاریخ زمونږ لیکلی کېږي نو د ټولو به پکې په شریکه ذکر راځي او دا کړي دي تر اوسه پورې شوي دي څو ریسرچ شوي ما خو د عباس شاه تا سره زما زوی دی سټوډنټ ما خو چې د هغه کتابونه کتل دا رنګ نو لچی هو دا رنګ چې پای کې که زه د زار درم چې کم زموږ د بي اس په نصاب کې کم شامل دی نو پای کې افسانه کې د ډرامه کې په ناول کې چې موږ ذکر کوو نو اولنی نوم راشي د یو طرف او دویم راشي د بل طرف داسې ځي راځي نو دا خبره بالکل نشته چې ذکر نشته دا بالکل زه نه منم لکه دلته چې یو محقق هم وي که نه یو محقق لیکل کوي چې د پښتو سفرنامې تاریخ نو آب سفرنامه سره پښتونخوا نه تا وایي دا به نه وایي چې ازمون صاحب څومره سفرنامې لیکلي یون صاحب څومره لوی لکه دا لیکلي شوي دي دا چونکې کتابونه ولیکلی شي د ورو به شامل شي زاړه کتابونه شامل دي زموږ په نصاب کې د حبیبي صاحب کتابونه شامل دي د رفیع صاحب کتابونه شامل دي د هیوادمل صاحب کتابونه شامل دي نو چې کوم موږ ته راورسي خوا شامل شي دا نصاب هر وخت نه بدلیږي دا هر 8 کاله پس 10 کاله پس بدلیږي نو چې کله هغه نوی کتاب راغلی په هغه موضوع پکې شامل کړی شي دغه خبره بالکل نشته بل دا ده چې افغانستان په نثر کې ډېر لوی لیکوالان پیدا کړي په څېړنه کې په تنقید کې په کره کتنه کې د هغې نه علاوه په ناول لیکونکو کې په ژبپوهنه کې د ماشومانو په ادب کې په شاعرۍ کې زموږ په سیمه باندې خلک زیات دي شاعران چې دي اوس په افغانستان کې پیدا کېدل شروع شو عبدالباري جهاني او د پیر محمد کاروان دا لړۍ چې راله نو اوس پکې شاعران را پیدا شو غټ مخکې هم ملک جان موجود و ملک جان په یوازې خیال چې د صدیق پسرلي نه ښه نظم او غزل مخکې ډېر را باندې ګرانې خوستا لیدل ګران شوي دي او ګرانه مهربانه چې دا صدر باندې عبدالله غمخور سلمان لایق حبیب الله رفیع شاعران نو شاعران شته ډېر شاعرانو خو څه شاعران دلته مقبول شوي وسلو خو چې کوم غټ شاعران پیدا شوي دي خوشحال رحمان غني حمزه اجمل حمید علي خان هغه لیول شاعران هلته نو نو ستاسو خیال دی چې اوس دې نه پس افغانستان کې دلته دوی دا چې مهاجرت وکړو موږ سره د دوی خیالات دغه شول نو موږ د هغې نه د نثر او د تنقید او تحقیق لاره د خپله کوو هغې د موږ نه دا لاره او رنګ واغېشت بیخي ډېر څیزونه موږ د یو بل واغسته او خاص کر موږ ته ډېرې ګټې پورته کړي 40 کال هم یو کال دلته زموږ په لباس کې هم ډېر انقلاب راغلی د هغې د راتلو نه پس زموږ په خوراکونو کې ډېر انقلابونه راغلي ډېر بدلون راغی لکه منتو به موږ نه پېژندو منتو څه چې موږ وریجې ښه نه شوې پخولی موږ د هغې نه علاوه غوښې ښې نه شوې پخولی هغې نه موږ ډېر څه
چلونه زده کړه نو د افغانانو یو کلتور هغوی باندې مرچکې شروع کړو او چې زما یو افغاني ملګری ماته پاکستان کې زما دوه څیزونه بدي شي څه شی یو مرچکې او بل پولیس اوس به بدقسمتي دا ده چې د پولیس خو موږ ذمہوار نه خو مرچکي سره اوس عادت شول تا هغه بل ورځ خپل د دې زموږ د ټي وي مالک ویل چې تقریبا په یو لندن کې د 150 نه زیات ټي وي ګان او چینل د پښتو دي دا د الله مهرباني ده 150 نه زیات دا د الله مهرباني ده بل دا ده چې د افغانانو رونو خويندو زما د ټول زیاته چې کوم رویه خوخه ده نو اغي د ژوند په خپل خوند خلی او غواړي چې نور خلک دې ته خوندونه واخلي بل دا ده چې خپل اولاد د خپل بچو په تربيت باندې جوور نظر ساتي نو دا لوی خبره ده کبه ادبي علمي کورنۍ چې دي نو اغي خپل مقدار او خپل معیار ورځ په ورځ چته او زیاتې ډالر وسم زموږ نه مضبوط ته تیل ارزان دي ټول نه خبره چې دی انګلیش لینګویج کورسونو چې څومره انګریزي دا غي مضبوطه کنه دومره زموږ نه ده بهشکه ملګرو یور وایس ټي وی لندن دی او د پښتونخوا غ خبرونه ده د پښتو لوی زوی ډاکټر عباسین یوسفزي سره نوې ملاقات دی نوې خبرې دي کتر اوسه یور وایس ټي وی لندن تاسو نوې سبسکرایب کړئ نو په لندن کې دا پښتانه ناس دي تاسو د جبې د خایس خبرې تاسو د جبې د معیار خبرې کوي دا ټي وی دغه پښتنو د حوصله افزای په خیال سبسکرایب کړئ او زما خبرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ د ډاکټر صاحب سره خبرې روانې دي ځوان شاعر مزمل مین مون سره ناشته د مزمل مین د دې پروګرام د تازګۍ په خیال یو تازه غزل اورو ارشاد یو څو شعرونه بدرته وایم چې هغه سینه يم بدل شوی يم سو کالونه اوس هغه سینه يم بدل شوی يم سو کالونه اوس محروم شوی يم د ژوند ټوکو ټکالونه اوس او هغه سینه يم بدل شوی يم سو کالونه اوس محروم شوی يم د ژوند ټوکو ټکالونه اوس او د نوی دور د ترکه پرزو هم دومره د بس د نوی دور د ترکه پرزو هم دومره د بس چې به بڼو بچي هم الوزي د جالو نه اوس د نوی دور د ترکه پرزو هم دومره د بس چې به بڼو بچي هم الوزي د جالو نه اوس او ملګرو دی حتی رسیدې د جنون می د عشق ملګرو دی حتی رسیدې د جنون می د عشق په پټو سترګو هم پیژنم د ښکالو نه اوس او را معلومیږي یار د وخت او دو بادونو سوړ کو را معلومیږي یار د وخت او دو بادونو سوړ کو زکه یو استم د فکر نه د خیال نه اوس او اخیری مقطع دا چې خشوا د علم پرانا شول منور مینه خشوا د علم پرانا شول منور مینه شور شار هیر شوی دی زمونږ کلیوالو نه اوس ډاکټر صاحب د مونږ د وخت او د وخت شاعرۍ کې څه بدلونونه راغلي دي انقلابات پر راغل دی نوی نسل باندې او زلزلې او افغان انقلاب هم راغو یعنی نن 50 کاله مخکې اوس غزل کې څه بدلون شته په خیال د یو ځل زه په دې ویلو مجبور شوم چې کغمونه د دوران راوړل پکار دي شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي وینو زوی سحر کړل پمنه بیا د حسن او عشق داستان راوړل پکار دي نو یو وخت دا سراغه چې شاعري یقینا چې د ژوند دومره ترجمانه شو چې د حادثو د دردونو د تکلیفونو د مصیبتونو نه مخکې چې د غزل کم تعریف شوی هغه وته سره خبره او مطلب د ژوند دومره عکاسي شو ژوند دومره دردناک شو چې د ژوند صحیح عکاسي کې خو بیا درد او غمي خو شته ده بیا روماني رنگ کې شعر لیکون کې ډېر موجود دي اوس نقصان د ټولو لغړ دا دی چې سوشل میډیا د هر چا سره په خپل جیب کې ده یعنی دا موبایل چې ده دا ټي وي هم ده دا ریډیو هم ده دا کیمرا هم ده دا ارڅ دي کیلکولیټر هم ده هر بلا نو د دې وجنه
د دا نقصانو کو چې غیر معیاري سیزم خلک اپلوډ کی په خو موږ چرته په کال کې ځل دوه د ریډیو ټي وي مشاعرو لاړو نو هغه مشاعري چې دی هغه باغي موږ به تم ځان تیار کړي او ریډیو وب دای کلامونه وکړه شاعر ته په کتاب وو چې دا باقاعده به قتل نو معیار به کوم موسیقي کې چې کوم شاعري ویل کېده دا غي به معیار وو داغه اوس نشته اوس هر څه ویل کېږي ورسو کې وي ارسو صدرغاړ هم دی ورسو شاعر هم دی ورسو پروډوسر هم دی نو د دې وجه نه بچاجي معیار چې دی بخامخه غورځيږي خو خ معیار چې دی هغه سر نخوري دا غیر معیاري خلک سموده راشي ووړي راوړي بیا ورکشي زموږ خپل دور رایات کوم چې کله د شاعري په الکوالي کې شروع کړ دنیا خلک زموږ سره رااله سو ورځې وچلې د اخر کې ورک شو هر وخت راځي سو ورځې چلیږي بیا ورکیږي لکه مطلب دا دی چې د حمید بابا په وخت کې بم بیا ډیر شاعرانو بالکل د خوشحال ټولو په وخت کې شاعران وو خو معیار پاتې شو موږ د شلمې پیړۍ ته چې ګورو په د شلمه پیړۍ کې په زرګونو شاعرانو په زرګونو په هغې کې په سوونو خلک اوري مطلب نومونه اوري په درزنونو چې دي هغه کې خلک خوښي او پکې یو څو د شمار دانې چې دي هغه په خلکو په ذهنونو سواره دي او خلک لولي نو خبره داسې بشاجي چې په هر دور کې داسې شاعران دي د بوسبادیان چې دي په خوا به د دې شاعري محفوظه نه پاتې کېده لرګي دی او موګي دی او میګي دی بالکل لکه ابزه صاحب ته ورس چاوي شعر شاید چې ماته ټیک نه یاد خو هغه ته چاوي شعر محمل شعر څنګه نو ته وی چې دواړه سترګې دي د دواړو ورزو لاندې او دواړه جامې دي په یو بل لاندې باندې کسدا نو قافیه بندي خو شاعري نه ده شاعري خو هنر دی خایس شاعري چې د روح आवाज دی دا الهام دی نو چې کله د الهامي قوت سره راشي نو په خلکو باندې چې د زړونو راپاسي نو په زړونو کېږي چې زړونه نه پاسې دا په زړونو کېږي دا د مزغو کار نه دی دا د الهامي قوت دی نو زموږ په هر دور کې ښه شاعران موجودو خو په هغه ښه شاعرانو کې بیا چاڼ پاتې شي او هغه چې کم بیکاره یې هغه ورک شي نو د شاعرۍ خبره چې کېږي بیا خو د غزل او بیا د ډاکټر صاحب د غزل او بیا د تازه غزل بس چې صدر غریبي وستا سره قربان ده چې سم مخې لراله حاجی دا به ته وې وجیو نیمګړی غزل له ارشاد نیمګړی خو نه دی خو بس وړوکی غوندې دی دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی نو ښه یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی یم نو ښه یم د فقر خزانه لرم مرض د هرس ختم د فقر خزانه لرم مرض د هرس ختم چې کله ستا په در کې ملنګ شوی یم نو ښه یم او اوس ماته کونډه مور دعا کوي نصیحت نه کړي اوس ماته کونډه مور دعا کوي نصیحت نه کړي د پلار په شان په قد باندې دنګ شوی نو ښه یم دا بیا اوس ماته کونډه مور دعا کوي نصیحت نه کړي د پلار په شان په قد باندې دنګ شوی یم نو ښه یم او اوس امن دی اوس امن دی اوس امن دی اوس امن اوس امن دی اوس امن دی اوس امن دی اوس امن د ځان سره چې کله په جنگ شوی یم نو ښه یم او د ځینو اشنایانو نه چې لرې شم خراب شم له ځینو اشنایانو نه چې لرې شم خراب شم له ځینو اشنایانو په څنګ شوی یم نو ښه یم او هندونه یم خو ځان ستی کول مې اوس خوښېږي هندونه یم خو ځان ستی کول مې اوس خوښېږي چې ستا د مخ په شمه په تنګ شوی یم نو ښه یم او فراخه دریابي خلکو ته زه هم اباسین یم فراخه دریابي خلکو ته زه هم اباسین یم تنګ زړو ته په زړه باندې تنګ شوی یم نو ښه یم دنیا ته اوس په زړه باندې زنګ شوی یم نو ښه یم جانانه ستا په رنګ کې چې رنګ شوی یم نو ښه یم یونیورسټۍ ته ځې راځې که نه د ریټایرمنټ نه پس چې کله ضرورت پېښ شي راځم
نو هغه لارې کوڅې خو به در باندې ډېرې خوږې لګېږي ځکه چې ستا خو ډېر ژوند دلته تېر شو پېښور پوهنتون کې بېشکه 13 کاله ما تېر کا خو اوس راته حیات آباد دا یې ښایسته ښکاري خیبر افریدي صاحب یو شعر دی وایي اوږدې زلفې رواج وي نو اوږدې مې خوښېدې چې کله شوې را لنډې روز لنډې خوښوم ډېرو خلکو ته لکه پریشان خټک چې ریټیر شو نو یا د کشمیر د مشیر دغه وزیر اعظم عہده ورته هغې نه پس ورته د اکاډمي ادبیات چیرمیني ډېرو خلکو ته بیا دارنګې مختلفو کالجونو کې افرونه وشي تا ته هم څه شوي دي د کالجونو نه یو دوه شوي دي خو هغې ته مې زړه نه کېږي ډېر او د هغې نه علاوه نورم یو اداره دوه دي که خدای ته منظور ونه وبشي خو زما وایي چې لږه دمه حکوم که نه مطلب 13 کاله مې مسلسل محنت کړی دی نو یو کال د دمې دغه خو لرمه که نه حق نه دمه درته کور ودانې وي چې دمه وکړو که نه ته په نه چې زه د کور ودانې په مرضۍ باندې نه چلېږم لږ ډېر خو بچرې چې لږ خو باته چلې دا دومره ده چې خیال یې ساتم خو دا ده چې خپل ژوند په خپله مرضۍ تېروم او چې دا ما ټول عمر داسې کړي ما خو د مزغو په زورم ژوند نه تېر کړی ما خو د زړه په زور تېر کړی د دې کډو مډو اړولو راړولو کې کتابونه میتابونه او ایوارډونه دا ضایع شوي دي او ډېر ضایع کېږي کتابونه خو زما سره ډېر زیات جمع وو نو زه چې کله د یونیورسټۍ د کور نه وتم نو ما تقریبا داسې 3.5 خواوشا کتابونه ما د پښتو ډپارټمنټ اسلامي کالج پوهنتون په خپل کتابتون له ورکړه ډالۍ همې ورکړه باقاعده په لیست مې ورکړه 2 المارۍ مې ورله واغستې او ما یې په دې کې ولګوئ او د هغې نه علاوه بیا مې څه کتابونه ځان سره ساتلي څه مې دوستانو له ورکړه نو ځان سره مې چې خاص کم زما خوښ کتابونه یا ډېر زما په کارېږي خاص کر دا کلاسیکي ادب چې دی دا مې ټول له ځان سره وساتو نو هغې له مې هم ډېرې قیمتي بوجۍ واغستې د ریګزین ما چې کله زه خپل کور ته ځمه د دې کرایې د کور نو چې هغې ته رسي نو چې دا یې پر خوندي محفوظي خراب شوي نه وي نو انشاءالله تعالی چې یو 2 میاشتې پس په خپل کور ته ځمه په هغې کې ډېرې زیاتې المارۍ دي ډېر فراخه کوم ځای کې دا کور دې شروع کړی یو ځای کې دی داسې مخکې نه حل نه یم که نه وروسته بیا ښایم قبایلو کې دي نه غشي نه نږدې دی یونیورسټۍ ته نږدې ځکه ته دې تیرات هم ډېر زیات راځي که نه او که نه هسې نه چې نه نږدې دی او داسې ځای کې پکاري چې بجلي او ګیس پکې وي نو داسې ځای کې دی نه خو دغه علاقو کې بجلي او ګیس هم نه وي ما لیدلی د تیرا ژوند خصوصا د او زمونږ نه یخ ژوند کوي او زمونږ نه ښه ژوند کوي ولا نو خو دلته اصل کې پېښور کې چې ته پاتې شې نو بیا به د میډیا نه ته نه شي لرې وتی ته چې کوم خیر رسې نو هغه بیا نه شي رسېدی بیا به ته د خلکو نه لرې شي ته به خپل غږ نه شي رسولی د هغې سره په پېښور کې ته ډېر کار کولی شي د ګټې وټې وسیلې پکې هم د خدمت موقع پکې هم ډېري د افغانستان نه ادیبان نه راځي د کوټې نه راځي د پښتونخوا د ګوټ نه راځي نو هغې یو مرکزي ځای دی د دې نه علاوه ادبي ناستې پاستې ادبي هلې ځلې ټولې جاري نو پېښور داسې ځای دی چې دا د لکه پېښور دا رنګ دی چې که نه چې اقبال د سیالکوټ نه لاهور ته لاړو نو اقبال سیالکوټ کې اقبال خو چې لاهور ته لاړو علامه شو دغه رنګې فراز چې د کوواټ نه لاهور ته لاړو نو احمد فراز او د نظم نیکه شولو نو زما مطلب چې څنګه لاهور په ادب کې دی او یو معیار لري واړه خلک لوی کی زما په خیال چې پېښور هم دارنګې کرامات لري چې دلته کې ته په ادبي دغه کې سرګرمې نو ته به ژوندی نو دا همداسې ده چې ته کله لاړ شې نو هلته ته فیض ډېر رسولی شي اوس په جمرود کې په تیرا کې په ملکنډ کې ستا سره هغه وسایل نشته کم چې دلته دي نو د دغې فایدې رسولو موقع ډېرې دي بل دا ادارې ټولې دلته دي چارچاپېره نو د دغې وجې نه خلک غټو ښارونو ته کوشش کوي ډېر ستا پلارنی کلی دی او زما په خیال مورنی کلی هم دی او زما په خیال سکرګنې کلی دی هم دی ډېره نو ته ډېر ته دومره لرې څنګه ځې لکه دا خو به هر وخت ښه به د پېښېږي او که نه رونو ته دې ښه به د زه په دیر کې نږدې یم دا یو وجه دا ده چې زه بالکل د دیر په سر کې یم اوس خو چې دا موټروی جوړه شوې ده نو زه په 2.5 غنټې کې خپل کور ته رسوم
په 2 غنټه کې خپل کور ته ډېغ رسوه غم خادی لم کله کله خلال نشه بسستیو کوم خو غمونو لزان خپ وخت رسوه جنازو لم ځان رسوه نو زما په خیال چې په یو سفر خو بستا 10-12 روپۍ لګیږي نو دا بیا ګرانه نشو لګ مالی لحاظ سره نو ګرانه دا چې کوم خلک 2 کور اوسېږي نو ای سره دا مسلې مختانه چې دا ټول 2 کور دي د دې د کلی سره تعلق پرې کینا او په خار کې ژوند د مجبوری نو دا چې دواړه کور پالي نو زموږ د پاراګرانی واخی ډېر ګرانی خدا د چې مجبورن دغه پالل غواړي ځکه چې د کلی له تعلق ته پرې کول نه شي زموږ په کلی کې وسړیو هغه چې کله په نوکرۍ کې نو د هیڅ خیال نه ساتو د چا تاړه تحصیل غب خادي نه کوله چې کله مړ شو نو بیا په جنازه کې بيځه کسانو داسې د پښتو یو ډېر لوی شاعر نو مې ناخلم دا په جنازه کې زه موجودو به د دنیا او راغلی او ټوله پښتونخوا راغلی او خو د کلي خلک پکې نه وو ما تپوس کو ولې وی چې د چا جنازو له لتلو زه هغه جنازه کې او جی ما جنازه لیکلې او جی خلک نو ملګرو دا بیا جنازي کتاب کې وګورئ ما او پیجنتو او تاسو بیا او پیجنئ ډاکټر صاحب پښتونخوا کې بیخي اړو د سرکار او دلبار د طرفه داسې سرانا نه وینم چې زما ستا خو شکر دی زه وسشته خو لکه ډېر کم کمزوري شاعران دي چې علاج د پاره ته ډېر لوی تعلق لري او ډېرو ادارو سره نتی هم یې نو څه به کېږي لکه دا به څه کېږي جي دا خو لکه د شاعران د هغه خلکو نم پاتې شول چې کم خلک په نور څه ګټي او دغه هغې ته حکومتونه لوی مرستې کوي شاعر او ادیب او اهل کلام او سترګورې طبقې ته بیخي نظر نه کوي هغه یو وخت کې وظیفه شروع شوې وه او ته د هغې جج هم وې 1,000 روپۍ به ورکولې هغه هم ختمه شوه لکه دا به څه کېږي جي داسې دی چې د پرویز خټک صاحب د دور پورې څه ګزاره وه د هغې نه پس کلچر ډپارټمنټ چې دی هغوی خپل تقریبا ټول کارونه پرېښي دي نه کتابونه چاپ کوي د ادیبانو شاعرانو نه وظیفې ورکوي د ادیبانو شاعرانو کونډو ته یتیمانو ته ناروغو ته د صحت کارت راتلو سره خدا وشو چې د ناروغو خلکو مسله تر ساحده پورې حل شوه خدا د چې کم شاعران لیکوالان خپل کتابونه نشي چاپ کولی د هغې دپاره پکار ده چې سرکار کتابونه چاپ کوي کم شاعران ادیبان چې دي هغې ته په ژوند کې نورې مسلې ډېرې راپېښېږي نو د هغې څه مالي مرسته پکار ده بل هغه کم څیز چې و ثقافت کې زنده عبید یعنې د هغې نوم و لیوینګ هیومن ټرایر نو د هغې په بنیادي خیال را پیدا کوونکو کې زه وم نو هغې کې چې کله هغه را پیدا شو خیال الله دې لري اعظم خان صاحب په هغه وخت کې د ثقافت وزیر و دغه سیکرټري نو هغه اعظم خان صاحب چې دی هغه ډېر روښان فکره بنیادم دی او هغه په دې پوهېدو چې د آرټ لا د کلچر له څه کول پکار دي نو د هغه په کوششونو او د هغه وخت د ډایرکټر کلچر په کوششونو باندې دا سیز تر دې حده پورې راورسېد 2 ډایرکټران پکې یو پرویز خان سبتخیل او بیا د هغې نه پس یو بل ډایرکټر و افسوس دی چې دا وخت زمانه نوم هیر دی ډېر افسوس کوم نو دغه دواړو ملګرو په کوششونو باندې هغه کار روانو او په هغې کې ډېر دا موږ داسې آیډیا راوړی چې دا مالي مرسته نه ده دې ته وایو یو ایوارډ چې هغه خلک چې په هر میدان کې نوم لري تکړه خلک دي کار یې کړی چې هغې له یو درناوی ورکړی نو هغه درناوی چې دی موږ وایو چې 100 کسانو ته میلاو شي هغه د 100 په ځای باندې عمران خان وایي چې 1500 خلکو ته ورکړي 100 پیسې وي د میاشتې موږ وایو چې 100,000 دي هغه وایي چې نه 1,000 دي 1,000 د میاشتې وي نو یو ځل شپږ ته میاشتې وچلېد بیا بل ځل بیا موږ کوششونه کول چې دا بیا شروع شي په دویم ځل بیا شروع شو وچلېد خو افسوس دا دی چې هغه بیا بند شو نو اوس ته دومره اثر رسوخ لرې او ما ته ښه پته لرې ما ته خو پته نو لکه دا ارث چې بند او دا څوک د پریس کلب مخې ته ناست یو مظاهرې کوي نو لکه ستا اوس څه رول دی پکې جي اوس لکه ته به څه کوې داسې دی چې سرکار غواړي که نه نو هر څه کولی شي او څو ځله ما په لیکلو کې هم ویلي دي ما په زباني هم ویلي دي هغې موقع نه ده راویستې چې په هغې کې سړی خبرې وکړي که چېرې هغې غواړي یوه بله مسله په هوا کې پرته ده دا ده چې په کال
2012 کې زموږ اسمبلی یو قانون جوړ کړو چې زموږ د دې صوبې 15 غټې ژبې چې دي پښتو، هندکو، سرایکي، کوار او کوهستاني، دا 15 غټې ژبې چې دي دا به بچی ته د مورنۍ ژبې په تور باندې لازمي مضمون ښودلی شي د اول نه تر 12 قانون جوړ شوی دی، تر اوسه پورې دا د ان پی دور کې جوړو، دا د حیدر هوتي دور او بیا په وخت کې سردار حسین خان بابک چې د تعلیم وزیر خو افسوس دا دی چې په هغې باندې عمل درآمد ډېر سست دی او ورځ په ورځ باندې د هغې نقصانات راوځي. نو یو دغه شو، بله دا ده چې د ثقافت محکمې په دې تېرو څو کلونو کې هېڅ نه دي کړي. هغه زه حیران یم، نه مشاعره کېږي، نه مشاعره شته، نه تیټر شته، نه کانفرنس شته، نه مالي امداد شته د شاعرانو ادیبانو، نه کتاب چاپ کېده شته، بلا څیزونه دي چې هغه نه کېږي اوس. او د تنخواګانې د دوی شته باقاعده، او زه خو یم چې ښه ډېر دي دا خلک، ځکه چې زه په دې نشترحال ورننوځم نو ټولې دفتر دي او دلته کې چپړاسیان او دلته بابوګان او نو چې د دوی تنخواګانې شته، نو ثقافت محکمه خو جوړه د ثقافت سره نتی خلکو د پاره شاعر او فنکار سره، نو لکه چې د دوی کار نشته نو بیا تنخواګانې دا خو د حکومت تاوان او نقصان. نو بس ظاهره چې دغه محکمه جوړه شوې د کوم مقصد دپاره د هغه مقاصد نه پوره کوي. تلو کې چې په یاد غزل وې، په یاد او ډېر د خوښه دی او بیا ځان سره کله کله زمزم کوي، یو څو شعرونه ته وې نو کم به ویږي په یاد ډېر دی. خو په دې وخت کې راته رایادېږي چې د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی، د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی، د ده هم د ښایست دومره قیمت دی ځکه خوږ دی، او ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي، ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي، د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی. ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي، د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی. او بل شعر دی چې اسمان چې کله وبرېښي خندا دې را په یاد شي، اسمان چې کله وبرېښي خندا دې را په یاد شي، باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی. او مرګی خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده، مرګی خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده، ژوندون خو له جانانه عبارت دی ځکه خوږ دی. او که ټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي، که ټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي، دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی. قدرمنو عزتمنو ملګرو، ما تاسو ته په شروع کې ویلو چې ځینې خلک دا رنګ دي چې هغې سره زه بیا 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 ناستې وکړم نو بیا به هم ترېنه نوې خبرې وځي. زه دا خبره په دعوې سره کوم چې زما او د ډاکټر اباسین یوسفزي نن کال مخکې په یونیورسټي وي لندن کې کومه ډېره تفصیلي مرکه شوې وه، دا خبرې او هغه خبرې به بیخي یو رنګ نه وي، دا به نوې خبرې ورسره وشوې، نوې ناسته وشوه، نوې معلومات ترېنه مونږ راوړل. او زما دا کوشش دی چې دې نه پس ما او ډاکټر صاحب دا رنګې پروګرام کړی دی چې زمونږ کم د کلاسیک وخت شاعران دي او زمونږ کم د شلمې صدۍ سرخیلان دي چې د هغوی او د مزارونو دورو کو، د هغوی په مزارونو باندې هم یو ګنټه خپرونه ریکارډ کو، لکه حمید بابا، حمزه بابا، خاطر پریدی او دغه رنګ خیبر چې د مو د ډاکټر صاحب دوستو، دا رنګې زمون کوشش دی. نو ان شاء الله چې د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به هم داسې جاری وي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکوي. دلوي الله پامان.